محترم رسنۍ ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. 18 کلنۍ جګړه کې لکه څنګه چې په افغانستان کې تېره شوله، افغان ښځو ډېره غټه صدمه لیدلې ده. دا به موږ وایو چې موږ 18 کلنۍ راسته راوړنې لرو. د دې تر څنګ به دا نه هېروو چې هغه ښځه چې په هلمند کې یوه مور یا هغه یوه حنا ده، د کور ټول فامیل یې ورته مړه کېږي او یو کوچنی په زانګو کې ورته کوچنیکان یې په زانګو کې ورته پاتې کېږي او هغه د هلمند او کندهار په شفاخانو او په مکتبو کې ګرځي او هغه کوچنیان ګرځي چې دغه زه چاته ورکړم. دا د سترګو لیدلی حال دی چې د کندهار په شفاخانو کې او د مکاتبو کې د هلمند هغه کوچنیان ګرځېدله چې هغوی یې ټوله ورکوله هغوی ته چې هغوی یې وساتي. زه دا وایم دا موږ په دې نه وایو چې موږ کمې لاسته راوړنې درلودلې، کم سهولتونه وه، خو د دې تر څنګ به دا وایو چې موږ سخت ناخوالې او مشکلات هم درلودله چې موږ خپل وروڼه د لاسه ورکړي دي، موږ خپل د فامیل غړي د لاسه ورکړي دي. په دې جنګ کې خلکو خپل خاوند ورور پلار ټول د لاسه ورکړي دي او هغه بې سرنوشته پاتې دي. او کله چې د سولې خبرې رامنځته کېږي لکه څنګه چې زموږ مشرانو وویله، د سولې په خبرو کې بیا کومې کابل کې چې کوم خویندې شته، کوم وروڼه شته، هغوی ته یو اواز رسېږي، دا خوا څخه یو تصویر ورته رسېږي، مګر هغوی اصلي نه دي خبر چې په هغه ځایو کې پر افغان ښځو باندې کم مشکلاتونه تېر شوي دي. ولې د سولې خبرو ته د هلمند یوه مور، یوه کونډه مور یا یوه کونډه مېرمن او یا یوه بوره خور، ولې د سولې خبرو ته هغه نه دعوت کېدل؟ ولې د کندهار څخه هغه میندې، هغه خویندې چې هره ورځ په میوند کې هغه د طالب مور یې که د عسکر مور یې، هغه موږ ته دواړه افغانان دي، موږ ته دواړه محترم دي، دا که دواړه سره جنګېږي او که په دې طرف لري که په هغه طرف لري، ولې هغه یو خور یې نه دعوتوله د سولې خبرې ته؟ موږ پر حکومت باندې دا غږ کوو چې کله چې د سولې مذاکرات او خبرې جوړېږي، ولې افغان ښځې دعوت کېږي په استانبول کې، هغه فرمایشي چې هغه یا ویزه د امریکا ولري یا ویزه د جرمني ولري یا د ویزه د اروپا ولري، هغه د سولې خبرو ته دعوت کېږي. آیا دوی افغانان نه دي چې په هغه ولایاتو کې هره ورځ دوی قربانیانې ورکوي، د دوی زامن شهیدان کېږي، خاوندان یې شهیدان کېږي؟ نو موږ دا وایو چې دا باید دوی دعوت شوی وي. ولې افغان ښځو ته په استانبول کې ټریننګ ورکول کېږي د سولې لپاره؟ آیا موږ په دې باندې نه یو خبر چې هره ورځ په دې ملک کې څنګه جنګ تېرېږي، په موږ باندې څه تېرېږي؟ دا د ټریننګ خبره نه وه. هغه خور یا هغه مور وي چې په هلمند و زابل و روزګان کې هره ورځ د یوه کور څخه 3 جنازې ورته ورځي، یا هغه مور چې په کابل کې په یوه ولسوالۍ کې ناسته ده، د میوند څخه په یوه ورځ ورته ټول شهیدان په یوه ورځ ورته 3 جنازې راغلې، هغه ولې د سولې خبرو ته نه دعوتېدل؟ یا هغه خبرې چې موږ نه غواړو چې یو همسایه مملکتونه نن یو پروګرام په دې ځای کې جوړ کړي، نن په هغه ځای کې جوړ کړي، باید هغه کسان دعوت شوي وای، هغوی ته باید ټریننګ ورکول شوی وای چې هغوی څنګه خبرې کړي وای. نو زموږ پر حکومت باندې دا غږ دی چې کله چې نوی حکومت جوړېږي یا نوي انتخابات شوي دي، کوم رئیس جمهور راځي، څوک ګټي، کوم ګټونکی یې، هغه باید د ښځو د حقوقو لپاره ډېر توجه وکړي او هغه خویندې او میندې د سولې خبرو ته واستوي چې هغه په واقعیت کې د جنګ په میدان کې هغوی قرباني ورکړې ده. او زه دا وایم چې هېڅوک دې دا نه هېروي چې افغانستان د امپراتور هدیره ده. دا دې ټول په دې باندې خبر یې که هر څوک د افغانستان لپاره راغلي دي چې دلته خپل پروژې تطبیق کړي، هغه کارونه وکړي چې د دوی د هېوادونو په ګټه یي، دا د دوی نه هېروي چې افغانستان د امپراتور هدیره ده. تشکر.